انجلینا جولی خپل تخلص بدل کړی. د امریکا محبوب ترینې ښځینه لوبغاړې انجلینا جولی خپل کورنی نوم یا تخلص په خپل اړوندو اسنادو کې تغییر کړی. د یو اس ویکلي اونیزې له قوله ویل شوي چې جولی له انجلینا څخه سرفه کړې او یوازې اسنادو کې د جولی نوم غوره او ثبت کړی. جولی اوسمهال 43 کلنه ښځه ده. د جولی د نوم دا بدلون د هغې د طلاق او خاوند سره مستقیم ارتباط لري چې د تیر مني له آخري مودو څخه تر اوسه جریان درلود. دا جوړه چې اوس یو له بل سره جلا شوي د نور مهم مسایل هم په مخ کې لري. یو یې د اولادونو ویش او بل یې د خپلې ادارې او ملکیت ویش دی چې تر اوسه یې پرې سر نه دی ګرولی. دا په داسې حال کې ده چې هغوی ټینګار کوي باید د اولادونو لپاره بهترین شرایط په نظر کې ونیول شي. د هغې میړه پیت او جولی د میرمنې او سړي په فلم کې چې په 2015 زیږدیز کال کې پکې کار وکړ یو له بل سره اشنا شول او له لږ ځنډ وروسته یې ګډ ژوند پیل کړ.